او د خندا شین دا مبارک شه مبارک شه کال دسی شي مبارک شه دسی شي پوره کال زما د ژوند نه تېر شوی دی راشي لږ ودرېږه سوچ وکړه فکر وکړه دا خبرې له راځو اصل مسله زموږ دغه سوچ او فکر دی خبره د دې نه ده چې فیسبوک باندې ته ورکړي چې نوی کال له مبارک شه دا مبارکیانې ورکول هم په شریعت کې نشته د کلونو او په دې ورځ پروګرامونه کول او ته به وایي چې داسې اختر دی لکه څنګه چې زموږ په شریعت کې دغه اخترونه په دې ورځ انسان لږ ځان سره سوچ وکړي که اسلامي کال ختم شوی او که میلادي کال ختم شوی چې لږ ځان له سړی کښېني یو څو منټه چې په دې کال کې ما څه ګټلي دي او په دې کال کې ما څه بېللي دي زه ګټل او بېلل هغه نه یم هغه حساب روزانه کېږي د روپو هغه په مخه خلک کښېني چې کله دا شپه ختمېږي اکثر کښېني کم دفتر رجسټر سره پروت یا روالي اړې راړې دغه حساب درته زه نه یم دا پوره کال چې مونږ تېر شو او د څه دپاره الله مونږ رالیږلي وي په دې کې مونږ څه ګټلي دي او څه بېللي دي لږ ساعت کېناسته پکار دي او دا زمونږ دا ناسته دا هم د دغې یو برخه ده دا مونږ چې نن ناست شو دا هم د دې دپاره ناست شو چې دا کال تېر شوی دی چې مونږ څه ګټه کړې ده او مونږ څه بېللي دي لږ تپوس خو پکار دی د ځان ما اولنۍ خبره هغه دا ده دا کلونه چې راوړي دلالت کوي د چا په قدرت باندې دلالت کوي د رب العزت په قدرت باندې نو اشنا نظام روان دی سورة یاسین او د قرآن په نورو آیتونو کې الله رب العزت ځای په ځای دا خبره ذکر کړې ده چې دا نور دی او د هغې یو نظام دی روان دی سپومۍ په خپله یو لاره روانه ده الله وایي نه سپومۍ د نور نه مخکې کېږي نه نور د سپومۍ نه مخکې کېږي چېرته هم داسې لیدلي چېرته داسې شوي دي چې شپه د ورځې نه رامخکې شوي یا ورځ د شپې نه رامخکې شوي چېرته داسې نه دي شوي موسمونه په خپل ځي باندې راځي نو ذهن ته یو سوچ راشي چې دا نظام به د چا وي ګورئ نو الله یې جواب کړی دی ذلك تقدير العزيز العليم الله وایي دا اندازه د یو زورور او پوهه ذات ده دا اندازه د دې نظام دا د الله نه علاوه بل څوک نشي لګولی نو د الله رب العزت قدرت مخې ته کوي څومره زورور باچا دی او ځکه په سورة القصص کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده وی قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة اے پیغمبر دې خلکو ته ووایه په دې خبره کې لږ سوچ وکړئ که چېرته الله دا شپه د قیامته پورې په تاسو باندې ساتي من إله غیر الله د الله نه علاوه څوک دی چې تاسو له بیا رڼا راوړي که دا شپه اوس شپې اوږدې شوي دي څوک شته چې دا شپه لږه رالنډه کړي د بعضو به دا بعض خلکو ته فایده په لنډه شپه کې ده بعضو ته په اوږدو شپو کې ده دا چاته چې فایده په لنډو شپو کې ده دوی دا اوږدې شپې راکمولی شي داسې څوک طاقت ماته وښایي د الله نه علاوه چې هغه دا شپه لږه راکمه کړي د خوب ستړي کړو موږ تعدي دی چې کار له زر لاړ شو که الله دا ورځ د قیامته پورې ساتي نو د الله نه علاوه څوک دی چې تاسو له بیا شپه راوړي تاسو پکې دمه وکړي دا الله قدرت دی د الله نه علاوه بل څوک نشي کولی چې کله دې خبره کې سوچ وکړي فایده به یې دا راوځي یو خو به د خپل رب سره محبت ډېر شي بل د هغه رب عظمت به ستا په زړه کې ډېر شي مخکې عظمت